Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to home biology. The first year chemistry da pati ki topic mun kala stoichiometry. परिमान सान हो गए stoichiometry mun gadi तबे چې کله موږ یو chemical reaction لیکو د دې ایرو نه ګس طرف ته چې دی هغه reactant سي او د دې ایرو نه رائټ سایډ ته چې کم سي نه هغه زموږ سره product سي. stoichiometric amount موږ دې ته وایو چې reactant او product کې چې څونه amount of element سي چې هغه زموږ سره برابري نو stoichiometry ضرورت چې دی نه هغه په chemistry کې چې دی ذکر راځي. فرض کړئ یو ریاکشن موږ لیکل دی چې اکسیجن او هایدروجن چې دی هغه ملاویږي بظاهر دا ریاکشن چې دی غلط دی. او एग्जांपल درګل په اخر کې وایي کړل په دې ریاکشن کې دا دي د کسی کې دا دوه هایدروجن دي نو دوه هایدروجن ماس موږ غوښته 2 ګرام ٹھیک شو دا 2 چې د دې هایدروجن اټامیک ماس سره ملټیپلیکیشن وکړي نو 2 1 دا 2 نو 2 ګرام دا د هایدروجن اټامیک ماس شو دغه شان اکسیجن دی د اکسیجن کم اټامیک ماس چې دی هغه 16 دی نو 2 16 دا 32 نو د ماس چې دی هغه زموږ سره 2 راغی بیا زموږ سره دلته کې دوه هایدروجن دي یو اکسیجن دی ٹھیک شو د دې اکسیجن اټامیک ماس زموږ سره 16 دی او د هایدروجن خو زموږ سره 2 شو دا 18 شو نو اوس د ریاکټنټس ته وګورئ پروډکټس ته وګورئ نو په دې ریاکټنټس کې چې دا موږ پلس کو دا زموږ سره 34 راځي خو چې دته موږ وګورو نو دا زموږ سره راځي دا 18 دی نو دلته کې stoichiometric amount چې دی هغه نه اپلای کیږي دلته کې stoichiometry چې دا هغه پیل شو څنګه پیل شو څه کوي په دې کې دا حساب دی چې law of dependent proportion law of dependent proportion مطلب دا دی چې فالو دا څه فالو کوي law of dependent proportion چې elemental composition چې دی هغه په reactant او په product کې چې دی سیم دی هغه د موږ law of dependent proportion وایي مطلب دلته چې کوم elements استعمال شوي دي هغه elements چې دي هغه دلته کې هم دي نو law of dependent proportion چې دا هغه فالو کوي او ریشو زموږ سره 1.8 چې دا هغه راځي کله چې موږ دا سمپلیفای وکړو دا چې کله موږ سمپلیفای وکړو 1:8 راځي نو law of dependent proportion زموږ سره فالو کوي خو do not follow law of conservation of matter او law of conservation of matter چې دی هغه دلته کې نه فالو کوي law of conservation of matter مطلب دا دی چې matter چې دی هغه نه کریټ کیږي او نه چې هغه زموږ سره ډسترای کیږي خو د یو حالت نه بل حالت ته چې دی بدلیږي نو په دې کې زموږ سره 34 راځي دا زموږ سره 18 ګرام دی دا ریاکټنټ چې دی دا 34 ګرام دی او کوم پروډکټ چې دی دا 18 ګرام دی نو stoichiometry موږ ته دا وایي چې ریاکټنټس او پروډکټس چې دی هغه برابري خو دلته کې ریاکټنټس چې دی هغه 34 ګرام دي او پروډکټس چې دی هغه 18 ګرام دي نو دا باندې چې دی برابر نه دي یعنی ریمارک لیکل چې ریاکټنټ 34 ګرام پروډکټ چې دی 18 ګرام نو دا باندې چې دی برابر نه دي نو دلته کې stoichiometry چې دا هغه دلته کې چې دا پیل کیږي نو موږ دا چل کوو چې دا ریاکشن چې دی دا موږ په طریقو باندې لیکو په یو طریقه په بل طریقه موږ به دا چې بیلانس کوو چې stoichiometry چې دا هغه صحیح ثابت شي دلته کې ما لیکل دوه هایدروجن دي دوه اکسیجن دي دا ما H2O2 لیکل ټیک شو نو دې هایدروجن اټامیک ماس زموږ سره 1.008 سمثینګ راځي دا 2 به د هغې سره چې دی ملټیپلیکیشن وکړي نو زموږ سره لږ 2 ګرام راغلی ټیک شو ماس چې دی ما واغېستو stoichiometric amount زما سره 2 ګرام راغلی دلته کې اکسیجن زه ګورم 216 دا 32 راځي ټیک شو دا زموږ سره راځي 32 ها دا زموږ سره راځي دا راځي 32 او دا زموږ سره دی 34 ګرام نو اوس په دې کې تاسو کې law of conservation of mass چې دا هغه دلته کې فالو کیږي law of conservation of mass دلته فالو کیږي چې زموږ سره 34 ګرام زموږ سره دا راځي او 34 ګرام چې دی هغه زموږ سره دا راځي اوس law of conservation of mass کې موږ دا وایو چې اټم باندې کریټ کیږي نه چې دی هغه ډسترای کیږي او د یو حالت نه بل حالت ته چې دی چینج کیږي دا دلته کې د دې حالت نه دی بل حالت ته چې دا چینج شوی دا law of conservation of mass چې دا هغه زموږ سره فالو شوی دا خو elemental composition چې دی موږ ګورو هم تخکاری خدا equation چې دا زموږ سره صحیح نه دی نو موږ څه چلو کو د بیلنسینګ لپاره د دې هایدروجن سره به موږ دلته کې 2 ټیک شو نو دا زما سره 2H2 شو دا زما سره چې دی O2 شو او دا زما سره چې دی 2H2O شو دا هایدروجن ګیس ته د اکسیجن ګیس ته دواړه کمباین شوي دي لیکوډ فارم کې زموږ سره واټر چې دی هغه راکړي ټیک شو نو څه کوی دې ټول په 2 کې ضرب ورکړم 2 دا 4 ګرام ټول په 16 کې ضرب ورکړم نو دا زما سره 32 ګرام شي ټیک شو نو دلته کې زما سره دا 2 چې دی دا د هایدروجن سره هم دی د اکسیجن سره هم دی نو دا 2 به د 2 سره ضرب وخوري 2 دا 4 شو ټیک شو او دلته کې زما سره دلته کې زموږ سره دا 2 چې دی
دا د دې د اکسیجن اټومیک ماس چې 16 دی نو دا 2 د هغې سره ضرب وخوري 216 دا 32 نو 32 او 4 زموږ سره 36 ګرام شو نو اوس څه کوي اکویشن چې دی هغه زما سره هم بیلنس دی د هغې نه علاوه سټاچیومټریک اماونټ چې دي هغه هم بیلنس دي نو په دې کې څه چل دی چې کله موږ سټاچیومټریک اماونټس موږ وایو نو په دې کې به دا چلي چې دوه لاګانې چې دی هغه زموږ سره ضرور فالو کېږي یو لا کنزرویشن اف ماس بل لا ډیفینټ پروپورشن لا کنزرویشن اف ماس دي ته وایي چې کوم اټمز چې دي یا ماس چې دی کوم الیمنٹ چې دي هغه نه کریټ کیږي یا اټم یا میټر هغه نه ډسټرای کیږي خو د یو حالت نه بل حالت ته چې دی بدلیږي دلته کې د ګیس د حالت چې دی لیکوډ ته بدل شو سټاچیومټریک اماونټ چې دی هغه هم زموږ سره سیم دي دویمه لازم سره دا لا اف ډیفینټ پروپورشن چې الیمنټل کمپوزیشن چې دی کوم الیمنټ چې په ریاکټرز کې استعمال شوي دي هغه الیمنټس په پروډکټس چې دی هم استعمالېږي نو دغه لا چې دا هم زموږ سره صحیح شوه نو دلته کې څه کوي دلته کې زموږ سره 4 ګرام اف هایدروجن دي ټیک شو دلته کې زموږ سره هایدروجن څو دي دا هم 4 دي دلته کې اکسیجن زموږ سره 2 دي او دلته کې اکسیجن زموږ سره څو دي 2 دي نو سټاچیومټریک ایکسپلینیشن دا چې ضروري ریاکشن اگزامپل چې دی هغه نو ورکړي په دې کې څه کنفیوژن تاسو ما ته کمنټ کړئ ثانک یو ډیر